خوښ یم چې نن په داسې پرتمینه غونډه کې ماته هم بلنه راکول سوې ده او زه ستاسو سره په دې مجلس کې اشتراک کوم او دا د ځان دپاره افتخار بولم. مخکې د دې چې اصلي موضوع ته راسو، د افغانستان د ازادۍ د درېیمې کلیزې په مناسبت او د بهرني قوتونو د وتلو د لمانځلو په مناسبت دغه پرتمینه ورځ او دغه وخت تاسو ټولو ته او د افغانستان ټول غیور ملت ته، ټولو خویندو او ورونو ته د زړه د کومې مبارکي وایم. الله پاک د دغه نعمت همیشه قایم او دایم د موږ دپاره ولري. نن کوم مجلس چې د شعراو او د ترنم او د ترانې د اتحاد او اتفاق په ارتباط باندې جوړ شوی دی، د لازم بولم چې د دې جوړونکي تدوینونکي کوم ریاست چې دا کار کړی د فرهنګ، زه له دوی نه او هغو کسانو ته چې په دې لار کې هلې ځلې کړي او دا مجلس جوړ کړی د زړه له کومې مننه کوم او الله پاک دې دوی ته اجر عظیم ورکړي او دا به انشاءالله الرحمن زموږ د ملک، زموږ د خلکو، زموږ د مجاهدینو د وحدت په لار کې یو لوی قدم وي. درنو محترمو ورونو، تاسو ته بهتره معلومه دی چې افغانستان یو لرغونی او یو په زرینو لیکو لیکلی تاریخ لري. زموږ تاریخ هغه تاریخ دی چې په زرګونو کلونو قدامت لري. داسې نه دی لکه د نورو ملکونو چې د لسګونو د سلګونو کلونو وي. او په دې مدت کې زمونږ د قهرمان او شجاع ملت په ټول د تاریخ کې د خپل خاورې د ساتلو په خاطر همیشه ډېرې قربانۍ ورکړي دي او دا په دې خاطر ورکړي دي چې خپل حریت، خپل استقلال او خپل وطن همیشه آزاد وساتي. د نړۍ په مخ افغانستان یوازینی ملک دی چې هیڅ وخت یرغلګرو تسلط نه دی پې باندې پیدا کړی. حتی انګریزان چې یوه پیړۍ مخکې دلته وو چې زموږ په دې منطقه باندې حکومت کوو او د دوی په اصطلاح باندې چې لمر د دوی په امپراتورۍ کې نه لوېده، هغو هم ونه سوی کولو چې په افغانستان باندې حکومت وکړي. د دې ملک بچیانو، زموږ ستاسو سلفو، زموږ ستاسو پلرونو نیکونو درې ځلې هغه مهم جنګونه دوی سره وکړل چې له دې منطقې نه یې وویستله او زموږ جنګونو سبب د دې سو چې نور انګریزان په دنیا کې شکست وکړي او له دې منطقې نه ووځي. تاسو د روسانو د جنګ اکثره ورونه دلته شاهدان یې چې روسانو کله چې په افغانستان یرغل وکړي، پخواني شوروي د ناټو تړون، د وارسا تړون چې کمونیستي تړون او شپږ ملکونه غړي وو په افغانستان باندې یرغل وکړي. روسان پخواني شورویان په دې نامه راغلي چې افغانستان له خپلو اقمارو نه یو قمر وګرځي او بیا د هند ګرمو اوبو ته ځان ورسوي. مګر د دې ملک بچیان، د دې ملک هغه شجاع او باغیرته قوم او اقوام او ملتونه چې هغه هم له پښتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، ایماق و نورستاني ټول متحد په یو قمانده او په یو دغه باندې دوی مقابل کې مقابله وکړه. بعد لسو کلو شدید مقاومت او زرګونو میلیونونو شهیدانو نه شوروي دې ته مجبوره کړي چې له افغانستانه پښې سپکې کړي او وتښتي. او نن زمونږ د جهاد په برکت باندې په منځني اسیا کې 15 ملکونه خپل ازادي ورځ لمانځي. دا د افغانستان د جهاد برکت و. زمونږ د جهاد برکت و چې د برلین دیوال ونړېده او دواړه آلمانونه سره یو ځای شول. همدارنګه تاسو وینئ چې په دې 2 لسیزو کې چې 13 سوله ناټو او امریکا چې په افغانستان باندې یرغل وکړ، د دې ملک بچیان بیا د دوی مخې ته ودرېدل او بالاخره د 20 کلو قربانیو په نتیجه کې چې اوس زمونږ ژبه د هغې له ویلو نه ډېره عاجزه ده چې کومې ناخوالې په افغانستان کې تېرې سوې، بالاخره لله الحمد د دې ملک د بېساره قربانیو په نتیجه کې امریکایان هم او ناټو هم له دې ملکه پښې سپکې کړې، وتښتېدل، وطن آزاد دی. زه خو همیشه وایم او دا بیا وایم، په هر کنفرانس، هر مجلس کې ما ویلي دي چې
د ناټو او امریکا سره جنگ د افغانستان جنگ د افغانستان د ملت د یو بېساری جنګ و. دا زمونږ جنگ یوازې له ناټو سره نه و، یوازې له امریکا سره نه و، زمونږ جنگ له ټولې نړۍ سره و. د دنیا ټول ملکونه که هغه اسلامي و که غیر اسلامي و د افغانستان په اشغال کې له امریکایانو سره په یو شکل د اشکالو متحد و او په هغه وخت کې هغو ملکونو پې باندې افتخار کوو او د دوی په اصطلاح باندې چې موږ د تروریزم خلاف له امریکا سره ملاتړ او تر اوسه پورې اکثره ملکونه په دې باندې افتخار کوي. خو لله الحمد د مجاهدینو په مقاومت سره او زمونږ د ورونو او خویندو په هغه هلو ځلو سره چې دوی 20 کاله د خپل وطن د ازادۍ دپاره وکړلې، بالاخره په دې باندې الله پاک موږ قادر کړلو. الله پاک دا یو لوی نعمت چې هغه ازادي ده موږ ته راوبخله. حالا ما افتخار بزرگی را که ما کمایی کردیم که تمام دنیا را شکست دادیم. این یک افتخار بزرگی است برای ملت قهرمان و مجاهد افغانستان. ما باید اهمیت از این را بدانیم. برادرای عزیز، قابل تذکر میدانم که شما اگر امروز روز میدیاست و به برکت امی میدیاست که تمام جهان مثل یک قریه گشته، در هر کنج جهان اگر یک واقعه میشه در قسمت دیگه جهان مردم از او خبر میشه. ما دشمن در سنگر نظامی و سیاسی شکست دادیم، در این جای شک نیست. ما آزادی سیاسی و نظامی داریم، مگر دشمن ما فعلا هم غافل نیست. با ما در سنگر استخبارات، اقتصاد و پروپاگاندا اونا هم با ما مشت گریبان است فعلا هم. تاسې هره ورځ وینئ چې دښمن زمونږ هغه مثبت نقطې چې نن په افغانستان کې روانې دي هغو ته منفي اړخونه ورکړي. ما ته دا نن یو څوک راغلی و دفتر ته، ما دا خبر وکړه چې کله په بغلان کې سیلابونه راغلله او ویجاړۍ یې وکړې، خرابۍ یې وکړې، په دغه شپه سیلاب راغی، په سبا سهار وایي زه ورورسېدم د منطقې ته. ما ته ویل افغان انټرنیشنل، افغانستان انټرنیشنل نه چې یو ټلویزیون ده او زموږ په خلاف پروپاګاندا کې میسج او ټلیفون راته راغی، وایي راته ویلې چې ته موږ ته حقیقت وایه، موږ خبر سوي چې کوم کومکونه چې بغلان ته را رسېدلي دي هغه چور سوي دي، حیفه میل سوي دي او د اسلامي امارت وړي دي په خپل مخ باندې. هغه ملګري ما ته ویلې، ما ورته چې دا زهراګین پروپاګند چې تاسې نشروئ زه دا کار نسم کولی. سیلاب بېګا شپه راغی، تر اوسه پورې لا د اسلامي امارت هغه کسان چې د دې لپاره مزد هغه هم نه دي راسېدلي. زه اولین سړی یم چې هلته راسېدلی او کومکونه خو بیخي لا نه دي رارسېدلي. تر دې سرحده زمونږ سره په پروپاګندې په بش کې جنگ روان دی. د دې نظام ساتل یوازې د امیرالمؤمنین وظیفه نه ده. د دې نظام ساتل یوازې د وزیر او د والي او د قمندان امنیه وظیفه نه ده. دا د هر فرد د افغانستان وظیفه ده چې خپل رول د دې په ساتلو کې ولوبوي، ولو که ډېر وړوکی او کوچنی رول هم وي. دا ضرور نه ده چې یو سړی ټوپک یې په لاس کې وي، دا ضرور نه ده چې یو سړي سره ډېر امکانات وي. په هغه کمو امکاناتو که نور هېڅ نه وي د خیر دعا ورته وکړئ، که نور هېڅ نه وي د دښمن دسایس شنډوئ، که نور هېڅ نه وي د دښمن په خوا باندې هغه کارونه مه کوئ چې د دښمن زړه ته اوبو پې باندې ورسي. دا زموږ اتحاد او اتفاق دی. دښمن په دې 14 لسیزو کې ډېر کوشش وکړو، له پخواني شوروي نه تر اوسه پورې چې افغانستان په څو ټوټو باندې وویشي، په قومونو یې وویشي، په سمتونو یې وویشي، په مذهبونو یې وویشي، په ولایاتو یې وویشي. اوس هم مختلف رقم پروپاګندې کېږي، تاسو ته معلومه دي، زه هغو جزئیاتو نه ځم. مګر لله الحمد د دې ملک د اصیلو بچیانو په واسطه باندې دا ملک ژغورل سوی ده او تر اوسه پورې سالم دی او تجزیه خواته نه دی تللی. او انشاءالله الرحمن که دا بچیان ژوندي وو او وي به انشاءالله الرحمن هېڅ وخت به ابدا به افغانستان تجزیه نه سي او نه به تجزیې ته پرېښودل سي. نو محترمو ورونو، اتحاد او اتفاق د افغانانو دپاره یو اصل دی. که موږ سره یو موټی نسو، یو لاس نسو، اتحاد او اتفاق نه کو، همیشه به دښمن په موږ باندې غالب وي. هغه د انګریزانو یو لوی متل دی چې وایي تفریقه پکې واچوئ، حکومت پې وکړئ، ډیوایډ اینډ رول. هغه مطلب همدغه ده چې یو ملک کې چې تاسو غواړئ تسلط پیدا کړئ، تفریقې پکې واچوئ په مختلفو نومونو باندې او بیا حکومت پې وکړئ.
په همدې نامو باندې دښمنانو همیشه د موږ منځ کې کار کړی مګم راځئ لږه پخواني تاریخ نه زده کړو لږه پخواني تاریخ نه عبرت واخلو نور د دښمن ته اجازه ورنه کړو چې زموږ منځ کې تفریقه واچي نور دښمن ته موږ اجازه ورنه کړو چې زموږ بل په احمد او په محمود او په کلبي او په مقصود باندې ویشي موږ ټول یو وجود یو تن یو آمریکا کی جو آمد بمبارد کرد ایران نمیگفت که پشتون است تاجک است هزاره است و ازبک است هر کس که در هدفش برابر میشد میزدش شوروی سابق همی کار میکرد پس که به نظر دشمن ما یکی هستیم باید ما در عمل هم یکی باشیم متحد باشیم و در مقابل دشمن در یک صف واحد باید بجنگیم امروز لله الحمد در افغانستان جنگ نیست کشت و خون نیست مگم وطن ما به بسیار کارها ضرورت داره در بارسازی افغانستان باید ما سهم فعال بگیریم امروز مردم بیچاره و مظلوم ما از ما یک لقمه نان میخواه از ما کار میخواه مردم ما تعلیم میخواه مردم ما صلح و امنیت میخواه مردم ما پیشرفت‌های سیاسی و مسائل دیگر نمیخواه و این تنها به حکومت و کسایی که در رأس حکومت هستن اونا نمیتونن به تنهایی که این کارها رو به پیش ببرن این وظیفه هر فرد از این ملت است زه بیا د دې ملت په بچیانو باندې چې په بهر کې د غږ پې کومه چې دوی خپل وطن ته راسي او له خپلو وطنوالو سره له خپلو ورونو سره لاسونه یو کړي او د دې وطن په ترقي کې کار وکړي